دوستو چې مې څرنګه باج کړو د کرکټ میچ چیرته و د خو به تاسو په ویلو کې پاتې ولګي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زين تاسو خو ګرور اف بي افریدي ویلوګر زمرا وون شو د سنگو په طرف ځکه چې نن ډېر یو خولای میچ وو مرګري تا کار کړو چې نن خو مخورو شا کرکټ میچ ته خولای میچ ته خدا چې کوم د دوبه ریسټورانټ ته ماشاءالله ډېر یو خو ریسټورانټ ته ان شاء الله تعالی په کم نا کم ټینګ کې برولا چکر لګو که خیر یو ژوند دي خو بس چې کوم د زخم سنگو لاره رسیدم په نر باندې چې کوم د یو وختم خو د ټینګ چې کوم د یو ناشنا وکیو شو زه خسیده روانو خو د ټینګ چې کوم د جسم لګ باش کړو خو مې په پوسه ورخجاله و نو خو بس قسمت باش کړو کني په پاتې کېدو کې هیڅ هم نو بس مازال خپل جوړی ساتل و سنگو په طرف چې کوم د روانو او د کوڅې مې چوکته مطلب د ګارد باډوي خو بیا بس کله د کډي کې دا سیستم یې خدل چې وګوره ماشاءالله ماحول ډېر خپل ماحول دی شنه پټیو سنگو په طرف خو ماشاءالله ډېر خولي زوینه ځکه چې ټول شنه پټی او شنه زوینه دي نو بس زم چې کوم د ګراوند په طرف باندې روتو شم خدا چې کوم د ګراوند لاړو ګراوند خو خیر لري ډېر خراب او ګردونه مردونه خو بس د کلی دا ماحول چې راورسې د میچ خو چې کوم دی شوی او خو چې مې کاته خلک روغلیو کوفي خلک روغلیو ځکه چې ماشاءالله ټورنمنت خو کوچنی که هر ټورنمنت وزند خټ ټورنمنت الانزب بس چې روغله ملانزب اول نه کې نه کې خانزي به روګر کړه او خرو بونسونه پکړه بس میچ خو چې کم دی کنه روانو 70 په منځ کې یو پورت مې تر راخسته خو که پورا میچ څوک قتل غوړي نو اچنی پریمیر کوم د اچنی کوم پیج دی کغه سوري اچنی چې کوم ګروپ دی پاکي مکمل ویډیو تاسو کتای شو نو بس دا چې کوم دی کنه الانزب خبرینګ شروع کړه او ماشاءالله خبرینګ وکړو بیټینګ یې ولر خو پی بیټینګ وکړو خدای یو بل بولر و نوې بولر و ډېر خبرینګ وکړو اخري لاست اور او پلاست اور کې 5 وکټ وسته اخري رن اوټ شو خډر یو خبرینګ وکړو سالاري 11 میچ و لانډې بالا میچ و سالاري په لانډې بالا بیټینګ وکړو نو لانډې بالا چې کوم دی کنه په 7 اور کې 71 ټارګټ ور کړو او سالاري 11 ولا چې کوم دی بس په لانځي ورته وروته خو لانځي چې کوم دی وام نه منله وروته ور سره په سټریټ باندې چې کوم دی سید مالک وروته خیر په دغه خلک زه غم شوم چې سید مالک وروته خو د سره یو بیٹو نو کوشش کو چې کلم میچ کو خیر دا خو بس دا څه بیرته وایم چې ماحول دی چا سره به بیټ نه خو بس بیا خپل کې سره خو بل مدد کې خو شیخ خپل شي خي چی نو بس لنځيب ورکینا کې دا شاټونه او چوالي مطلب گیم خو چې کوم د کاناډر خسر ته وړه رانځب چې کوم د په منځ کې اوټ شو او بس یو فری میچ و ځکه ډېر خوان مزم نو مطلب کدا چرته خه میچ وای نو دا میچ په کوم د ډېر خولای شوی وای خو بیا چې کوم د بس میچ تر اخري بول پر سره ورسره میچ هم داسې خوان کې کفري او کار رنګي کنه خو چې اخري بول پر ورسېږي نو هغه ډېر خوان کې هدف ټینګ چې کوم د سالاري 11 لې مطلب سرور وکټ اوټ کړی او په 12 بول باندې چې کوم د 4 رنزونه پوتیو نو بس کاشي په فریدم پکې اوټ شو او ریاضم پکې بیا بولډ شو په منځ کې چې کرانه چړرانه او چانسونه هم بچو دا چې کوم د شاسوار او دامرانه اوټ بچو کدا ته اوټ ویني بس بیا خو میچ بيخي تلای وو بس دغه ټینګ چې کوم دا بولر بيخي کې نه کوډر خو بولونه وکړل او کیپر پکې ډېر زیات میس فیلډینګ وکړو کبي کیپر ولا لګم خ فیلډینګ کړه او کیپینګ ولا کړه نو میچ غټل او ریاضم بس په دغه ټینګ چې کوم دی بولډ کړو ځکه چې ریاضم بول ورته نه خورا کړو تیار خو خیر نه و موبایل کې لګا تیار و او دا چې کوم دی بیا شیرورو وته نو شیرین چې کوم دی کنه بس هغه خو فری میچ ونو فری میچ کې هر سړی ټیم ولا دا کوشش کوي چې مطلب زه نوی پلیرونو وځنګم چې متپاته ولګي چې مطلب پلیر مې خره یا نه خو خیر میچ خو اخیری کې چې کم د ډېر سخت شو ځکه چې پهله کې خو بیټینګ ولا چې کوم د سترونګ او بیا چې کوم د بولینګ ولا سترونګ شو نو میچ کوم د سلاري 11 میچ خو فری میچ خو بیا چې کوم د سلاري 11 غټلو ماشاءالله خمیچ یو غټلو نو ان شاء الله تعالی ملوي کو په بل ویلو کې والسلام